د ناهیلۍ او غمجن حالاتو کې درې د خوښۍ او پرمختګ خبرونه. لومړی، د افغانستان د اسلامي امارت او عربي متحده اماراتو د یوې کمپنۍ ترمنځ د کابل د هوایي ډګر د ځمکنیو خدمتونو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په همدې تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل د یاد تړون تر لاسلیک وروسته به افغانستان ته پر سفر شته محدودیتونه لرې شي او دغه راز به افغانانو ته د اماراتو د ویزو ورکړه هم پیل شي. د هوایي چلن ادارې تخنیکي مرستیال غلام جیلاني وفا وویل د کاګ په نوم د عربي اماراتو دغه کمپنۍ به په خورا ښو شرایطو د کابل په هوایي ډګر کې ځمکني خدمتونه وړاندې کوي. هغه وویل چې کاګ تر دې وړاندې هم د کابل په هوایي ډګر کې ځمکني خدمتونه وړاندې کول چې د تړون په غځېدو سره به افغانستان ته د لوی هوایي شرکتونو پروازونه بیا پیل شي. د افغانستان د اسلامي امارت او کاګ ترمنځ لاسلیک شوی تړون مشارکتي بڼه لري چې د خدمتونو لګښت یې له عوایدو پورته کیږي او ګټه یې د حکومت او کمپنۍ ترمنځ ویشل کیږي. دوهم، طالبان وایي د مس عینک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له MCC چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د باختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د کانونو او پټرولیم، مالیې، صنعت او تجارت او د خرجوړونې وزارتونو له استازو یوه جوړه کمیټه موظفه شوې ده چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د MCC کمپنۍ په 2000 کال کې له پخواني جمهور رئیس سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې وه چې افغانستان ته به د کال 250 تر 300 میلیونه ډالرو پورې عواید ورکوي او همداراز د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به هم جوړوي. دریم، ننګرهار کې د نفرایټو د 11 کانونو د استخراج چارې پیل شوي. د ننګرهار د والي ویان قاضي ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت په کامې او ګوشتې ولسوالیو کې د نفرایټ د 11 کانونو د استخراج چارې پیل شوي. دا قراردادونه له 500,000 افغانیو تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوي او سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. ښاغلي عادل ویلي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي. نفرایډ یو ډول زرغونه تیږه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي.